ورلد چمپینز آف لیجنډز تورنمنټ کې ټاکل شوې وه چې نن یکشنبه د جولای په 20 نیټه د پاکستان او هند ترمنځ یوه مهمه لوبه ترسره شي، خو دا سیالۍ د وروستۍ شخړې له امله لغوه شوه. دا لومړی ځل نه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي یا شخصي مسایل د سپورتي رقابتونو خنډ ګرځي، خو دا ځل علت د پاکستان مشهور پخوانی لوبغاړی شاهد افریدي و. د راپورونو له مخې د هند څو پخوانیو سترو لوبغاړو لکه شکر دون، یوسف پټان، عرفان پټان او هربجن سینګ د افریدي د ګډون مخالفت وکړ. د دوی غوښتنه دا وه چې افریدي باید د پاکستان د لوبډلې برخه نه وي. ویل کېږي چې دا شخړه د افریدي د پخوانیو بیانونو او سیاسي نظرونو سره تړلې ده. که څه هم د لوبې تنظیمونکو هڅه وکړه چې دواړه خواوې قانع کړي، خو د هندي لوبغاړو د انکار او د هندي رسنیو د فشار له امله بالاخره پریکړه وشوه چې دا لوبه لغوه شي. د تورنمنټ تنظیمونکي وایي له دې پریکړې خواشیني دي او هغه مینوال چې د میچ لپاره یې ټیکټونه اخیستي د هغوی پیسې به بیرته ورکړي. په دغه تورنمنټ کې پاکستان خپله لومړۍ لوبه د انګلستان پر وړاندې د محمد حفیظ په مشرۍ کې ګټلې وه او ښه پیل یې کړی و. د یادونې وړ ده چې د تورنمنټ نورې لوبې به د پلان سره سم او په هماغه تاریخ چې ټاکل شوې ده ترسره شي.